حسین خان زندگی سے پیار DPO مومندا زندہ باد DPO مومندا زندہ باد سردار حسین سچو زندہ باد سردار حسین سچو په قبایلی ضلع مومن کې د نشې خلاف په زور او شور سره مهم روان دی. د DPO عبدالرشید په خصوصي هدایاتو په اپر مومن غلنۍ بازار، میمنډۍ بازار او په تحصیل ساپو بوته کې د نشې خلاف یو اگاهي واک د ایسیچو سردار حسین، SI امجد خان، انسپکټر اسرار خان او د انویسټیګیشن اپیسر مراد خان په مشرۍ کې وشو. په غلنۍ بازار کې د واک په موقع سینیر صحافي شاکر الله مومن، مولانا عبدالحق، ارشاد خان صاحب، ایسیچو سردار حسین ویناوه چې د دې واک مقصد دا دی چې د نشې خرڅونکي دي د دې لعنتي کار نه ډډه وکړي. د دې خلاف به سخت کوټلي ګامونه اخیستلی شي. دوی په دې موقع زیاته کړه اوس واک مقصد دا و چې د ټول خلکو ته دا پیغام ورسي چې دې کې تاسو د پولیس سره مرسته او تعاون وکړئ. چې کوم ځای کې تاسو ته اټه د منشیات راځي، څوک چرس کوي، څوک موټر کوي، څوک هیروین، چې هغه موږ ته دغه راکوي بر وخت به هغه ځای ته پولیس راسي او کاروایي به په هغې سره کېږي او قانوني کاروایي به ورسره کېږي. هر نشه اسلام وایي کل مسکر مبتر حرام، هر مسکر مبتر شی دا حرام دی. هر شی چې په وجود کې سستی راولي، بل چې کله د سړي زنکدن شي، چې نشه کوي په زنکدن کې د ده په کلمه شهادت باندې ژبه نه چلېږي. بلخوا په میمنډۍ بازار کې هم د نشې خلاف واک وشو چې ځایي ولس د نشې خلاف چغې ووهلې. هم په دغه سلسله کې په بوته بازار تحصیل ساپو کې هم د ایسیچو سردار حسین او د سب انسپکټر اسرار خان په مشرۍ کې یو شمېر خلکو په سړک واک وکړ او د نشو د خرڅونکو خلاف یې سخته نربازي وکړه. په دې موقع اسرار خان زیاته کړه دغه خلکو ته وارننګ دی، کوم چې دي زهریله نشي خرڅولو کې ملوث دي، دا هغوی ته موږ یو وارننګ ورکوو چې آینده دپاره د دې شیز نه خلار شي. عوامو ته په اخره کې یو ریکویسټ کوم چې دوی موږ سره پوره سپورټ وکړي او موږ سره تعاون وکړي چې یاره د دې زهریله مواد کوم ځای کې خرڅېږي، موږ سره تعاون وکړي، موږ سره رابطه وکړي. د واک نه وروستو ایسیچو سردار حسین په مختلفو د نشو په دوکانونو چاپې وغورځولې. ځایي ولس د پولیس په دې کاروایانو د دوی په حمایت کې چغې ووهلې. تبسم مومن، مومن ټي ضلع مومن. جدلی صاحب زندہ باد، اسرار صاحب زندہ باد، اسرار صاحب زندہ باد، زندہ باد، مومن پولیس